الله مالا جون راکا، عمر رالا دیر راکا، او تر دا قیامت تر ورځې پورې الی یوم یبعثون، قیامت تر ورځې پورې رالا جون راکا. چې خلک د قبر نه پاسي غیر ورځې پورې، نو زمونږ د علما لیکي دلته خپل چالو چلو چې د قیامت د ورځې پورې جون چې د مرګ نه به بچ شم. نو چې مرګ نه بچ شي نو دوزخ له خواله سړی دي چې اول په اوالات راشي. دا قبر خو اوالات دی. د مرګه چې بچ شم بس قصه خلاصه شوه. که جنت نی خو دوزخ نه خو به بچ شم که نه. رب العالمین خو هېڅ شی پې پټ نه دی. الى وقت اليوم المعلوم. عمر در کوم دا سوال دی قبلوم، خو د قیامت دا غلوې ورځې پورې چې خلکو نه سو باسمه او دنیا روانېږي نو هغې پورې به دله ژوند درکړم. زه دونه به دی ومنم، خو مرګ نه نشي بچ کېدی، مرګ به در باندې راځي. لګیا دی صاحب اوس په دې مونږ کې دا غوبلې جوړ کړی، رور پرور، ګاونډي په ګاونډي، دوست سره، ښځه خاوند سره، خاوند ښځې سره، بونس کې حدیث پاک کې راځي که نه. نبی علیہ السلام فرمایي چې دی یو تخت لګېدلی دی په دریاب د پاس. څومره شیطانان چې دروازې لګیا دی او دا شیطانتونه کوي نو هلته غونډېږي دی مشر بابا له. هغې ته ال وایي دا چل مې وکړه دا چل مې وکړه، یو تپوس کوي. نبی علیہ السلام فرمایي څه دی وکړل؟ افلانکي سړي باندې مونځ دې قضا که پرېږدې خوت پې وې نه سړی ډېر تکړه و، مونځ پې رانه وکړه. ما خو ډېر کوشش وکړو. وی ښه وخت نه دې پې رستو کړو؟ وی ډېر تکړه وخت نه مې پې رستو نه کړ. وی وسوسه دې ورته په مانځه کې واچوله؟ وی ما خو ډېر کوشش وکړو خو هغه سړی ډېر تکړه وسوسه مې ورته وانه چوله. نو دې نورو شیطانانو ته حکم وکړي دې چمغلط نه ونیسي او دې دریاب کې څو غوټې وله ورکړي. د نن کار نه دی کړی خپل. بل به راغواړي تاسو چل وکړه، ته خو ما لېږلی وي چې هغه فلانکي سړي باندې ښځې سره روانه کوې. صاحب کمال مې کړی دی. څنګه دې وکړه؟ وی هله مې دا ښځه او خاوند پرېښودل چې په دې خاوند مې ښځه طلاقه کړه. په دې الله ډېر خفه کېږي. طلاقه مې کړه پرې، هله مې پرېښودل. وی کمال دې کړی دی. نبي علیہ السلام فرمایي ځان ته بیا را تر غاړه باسي، فیلتزمه یعانق، ځان ته بیا را تر غاړه باسي او پرې تندي بیا ښکل کړي. نعم انت، ته زما ډېر ښه بچی یې که نه، ډېر ښه بچی مې یې، انعام به وله ورکېدله. روزانه را شیطانان دا بچي ورته غونډېږي او هلته کې د دې په دریاب د پاسه تخت لګېدلی دی او هغه خپل پروګرام ورته اوري. داسې مې وکړل، څه وایي؟ دونه مې خلک په خلکو مړه کړل، دومره مې خلکو له خلکو سره روانې جوړې کړې، دومره په کورونو کې دننه اختلافات جوړ کړل. د یو پروګرام روان دی چلېږي. په دنیا کې هم در پسې لګېدلی دی خورونو، یو څیز نه ګورې ځان وساتئ نه. مرګ وخت کې چې سړی کم وخت کې پروت دی، دغې وخت کې دی ډېر زبردست سکیمونه سړي ته اچوي، قسم قسم به راته اچوي. کله به راته وایي خدای نشته، کله به راته وایي پیغمبر نشته، کله به وایي د اسلام غلط دی، کله به څه راته وایي، کله به راته څه وایي. امام راضي رحمت الله علیه کوم چې یو ډېر لوی عالم تېر شوی دی، عظیم، او یو کتاب یې لیکلی دی ځان نه مستقل چې د رب العالمین په وجود باندې هغه 360 دلایل لیکلی دي. الله موجود دی ولې؟ دی دلیل. الله موجود دی شته دی، دی دلیل، دی دلیل. شیخ نجم الدین رحمت الله علیه سره د یو ځل ملګرتیا او صحبت پاتې شوی. نو یو ځل هغه شیخ نجم الدین رحمت الله علیه لګیا دی او دس کوي. خپل شاګرد ورته لوټې نه وباچي، کمزوري دی، بوډا دی. دی اوس دا لاسونه اینځي اینځي هغه پې لوټه تشوي. شاګرد یې لاړ بله لوټه یې راوړه هغه یې پې تشه کړه، بله یې راوړه هغه یې تشه کړه او شاګرد لګیا دی او دې په دې لاس وباچوي او سوچ کې تللی دی. اخره کې له یو چونګ اوبه راواخېست، داسې وویشتې وي. ورته وایه که نه چې بې دلیله خدای منم، داسې ووایه. او بیا شاګرد ته اوبه راواچوه او داسې یې وکړه. شاګرد ته تپوس وکړو، صاحب دا مونږ خو څه پوه نه شو، دا خبره دې چا سره وکړې؟ او نن خو دې دومره سوچ کې تللی وي چې په بلا لوټې مې په یو لاس درله تشې کړې، حالانکې یو دس کې اسراف به نه کې. وی الله تعالی ما ته امام راضي را مخامخ کړ، خو ډېر لرې د میاشتو په مزل. دا کشف ورته وایي. راته الله وښوم. امام راضي رحمت الله علیه لوی عالم، بهترین زنکدن کې پروت و، خدای راته وښو. او د زنکدن وخت کې وله شیطان راغلی دی، هغه ورته ناست دی. ما ته هغه دواړه خدای وښول. شیطان ورته وایي الله نشته، دی ورته وایي شته، دی دلیل. بیا ورته وایي دا دلیل خو دې بېکاره دی مړه،
نا ولا باطل کی. نو امام راضی ورته دویم دلیل وایي. شیطان ورته دام خراب دی، دام ټیک نه دی، په دې دا دلیل دی کمزوری دی. نو ورته وایي دا دریم وی دا دیم کمزوری دی. په دلایلو به الله نه پیژني. د الله د پیژنګلو دپاره غټ دلیل څه دی؟ غټه هغه د کائناتو ته وګوره، د نور او سپومیو د بوټو ته وګوره، د خپل ځان ته وګوره. دې نه غټ دلیل. یو زمیندار له وایي شیطان د انسان په شکل راغی، بابا خدای شته وي. څه دلیل دی؟ وی دلیل غواړي. وی او دونه مزېدار دلیل دی. ودرېږه صبر وکړه. نو قلبه ودرولو او د غوانو هغه چوکې ته یې ګوتې کړې، ورغې ورپسې. او شیطان ورته دلیل ښایي ته خو ودرېږه چې دلیل درته اوس وښیم. چې پوه شو چې دې مې اوستنکۍ او وایي مې نو تختید دی. وی خدای تباه که بې دلیله خدای منم. دا زه چې د مور په ګېډه کې 9 میاشتې مې تېرې کړي، نه را باندې رڼا لګېده او نه را باندې نور لګېده، نه ډیران شته او نه ټټی شته او نه بیت الخلا تا شته. نو دا انتظام ماله چې کم ذات کړی دی نو وسه شته که نه؟ ځکه دا بچې خو چې د مور نه پیدا شي نو ته په دغه پرده کې دوباره بند که چې 2 منټه ژوند تېر کړي. نه خو هلته د ژبه ګرځي، نه پوزه ګرځي، نه سترګې ګرځي، نه سترګې ړندې دي، نه غوږونو کې دننه اوبه تللي دي، اوبو کې ډوب پروت دی، اوبو کې ډوب پروت دی، نه سترګو کې اوبه دي، نه په غوږونو کې اوبه دي. او د اسماته چې دی خوراک پکه مه کوي، او هغه خوراک پکه چې نه پیدا شي نو متیازي وکړي. نو که په 9 میاشتې پس پیدا شو متیازي پیدایش نه پس کوي، او که په 10 میاشت پیدا شو نو هم پیدایش نه پس کوي. نو ته به وایې چې او د ټیم خو 9 میاشتې و، 9 میاشت خو د مور ګېډه کې و، دا د اسماته چې پیدا شو دی وکړم دی هلته ولې نه کوم؟ د الله د دلایل پرېږدوه بس دومره دي چې هغه د کائنات ته ټول ډک دي. خو به خلک ویل په دې قبر کې خو به دا څنګه دا پیغمبر علیه السلام به څنګه روزه ورته وښیي؟ نو اوس خو د ټي وي او د موبایل ټلیفونونه ورسره ته خدای پاک وښول او کمپیوټر یې خو دې ولیدل. دا سکندونو کې به څنګه دا خبرې هلته رسېږي؟ اوس هغه هر څه درته معلوم شو. دا راته الله ښیي. ګورې دا د الله دا ساینس هم رب العالمین انسان ته په دې ذهن کې دا طاقت او دا عقل واچوي نو هلپ کېږي. هر ساینس کی ایجادات نشي کول، انسان یې کوي. انسان ته د عقل الله ورکړی. بهر کیف وی چې دی ورته دا دلیل دی بېکاره، وی ښه دا بل وی دا هم ټیک نه دی، وی ښه دا بل دلیل وی دا هم ټیک نه دی. وی 380 دلایل یې ولا ټول برباد کړل. وی زه ورته نیغ ګورم چې خدایه اوس به امام راضي تکړه شي. وی مې چې بس که د آخري دلیل دی که دی مولا تباه کړ نو دا امام راضي خو به بېایمانه د دنیا نه لاړ شي. یو چونګ اوبه مې راواغېشتې ورو مې ویشتې وی رب العالمین زما هغه چونګ د هغه سینې ته ور ورسولو. او ته مې ویل چې نیکبخته ورته وایه چې بې دلیله الله منم. وی بې دلیله الله منم دلایل دې پرېږده. نو شیطان ته پنجې وویستلې او سا یې ورکړله. دې دغې وخت کې هم درته ګورې راځي ځنکدن وخت کې به راته کښېني، کله به راته یو عقیده را مخکې کوي، کله به راته بل عقیده مخکې کوي، کله بل عقیده. یاد وساتئ په رب العالمین خپل اعتقاد او خپل یقین ګورې محکم وساتئ، مکمل دا خپل یقین وساته چې خالق د کائنات و مالک رازق بیماری پیدا کوونکی لرکوونکی ژوند مرګ بچي ورکول دا ټول ګورې بغیر د الله نه بل څوک نشي کولی. دا عقیده مضبوطه کړئ. دی به شیطان له وخت کې راځي به درته وایي دا یو کار خو پکې الله هم کوي، دا بل خو ورسره پلان کې هم کوي، دا یو کار خو دې هم کوي، دا بل خو پلان کې هم کوي. تزلزل عقیده به یو جلقی تبه برباد بدي کوي. ګورئ مالک د خیر او د شر د فایدې او د ضرر څوک ترونو یو الله دی. دا ذهن کې واچوئ. دا عقیده په الله وساتئ چې رازق زما الله دی بل څوک نه دی.